د حریت رادیو عزتمند اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې مو ومنئ. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي او د شپه به مو تر دې دمه په خوښیو او خوشحالیو را رسولي وي. قدرمنو اوریدونکو، دا د داستاني خپرونه پیل شو. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او د شیرشاه سوري داستان دا برخه هم را سره واورئ. قدرمنو عزتمندو اوریدونکو، د شیرشاه سوري داستان په 40مه برخه کې تاسو را سره واوریدل. شیرشاه خپل یو سردار بهرمجید د همایون په تښتیدلي پوځ پسې واستاوه. یو بل سردار نصیر خان د سنبل د والی په توګه هغه لور ته واستاوه. عزتمندو اوریدونکو، تاسو په دې برخه کې را سره اورئ. همایون له خپلو ماته خوړلو پوځیانو سره د اګرې په لور روان و. په لاره کې ځای ځای تښتیدلي پوځیان ورسره یو ځای کېدل. اګرې ته نږدې یو ځای په لاره کې د دوی د پوځیانو څو مړي پراته وو. همایون دغه مهال په یو آس سپور و. له آس نه پلی شو. میرزا هندال ته چې ورسره ملګری و وویل: شاهزاده، شاوخوا ته وګوره، احوال واخله چې زموږ پوځیان چا وځلي. میرزا هندال او میرزا ناصر له خپلو څو تنو وسلوالو سره یو او بل لوري ته لاړل. لږ ځنډ وروسته دواړه بیرته راستانه شو. میرزا ناصر همایون شاه ته وویل: علي حضرته، دلته شاوخوا د جټانو یاغي قبیله پرته ده. هغوی زموږ زیات پوځیان وژلي او وسلې ترې لوټ کړي دي. دوی وروسته وپوهېدل چې په سلګونو هغه پوځیان چې له جګړې را تښتېدلي او اګرې ته د تلو په نیت په دې لاره راغلي وو، د جټانو د دغې قبیلې د کسانو لخوا وژل شوي او هر څه ترې لوټ کړي وو. همایون په جګړه کې ستره ماته خوړلې وه او په زرګونو پوځیان او سرداران یې له لاسه ورکړي وو. خو د شیرشاه له ګوزاره د جټانو په دغه نامردانه ګوزار ډیر خفه شو. سمدستي اګرې ته د کوچ حکم وکړ. کله چې ورسید، میرزا هندال دربار ته راوغوښت. هغه ته حکم وکړ: شاهزاده، زه د شیرشاه د مخامخ ګوزار نه دومره خفه او ستومانه نه یم لکه د جټانو له نامردۍ نه چې خفه یم. سمدستي د خپل پوځ سره د جټانو د یاغي قبیلې د ځپلو لپاره روان شه. میرزا هندال په زړه کې نورې هیلې درلودې. هغه نه غوښتل په داسې ګډوډیو کې له جټانو سره په جګړه کې ښکیل شي او خپل ځواک بې ځایه ضایع کړي. پاچا ته یې عرض وکړ: علي حضرته، اوس مناسب وخت نه دی چې موږ له جټانو سره لاس او ګریوان شو. همایون د هغه په دې ځواب سخت په غوسه شو. وی ویل: زما له حکم سرغړوي، تر څو زما حکم ونه مني بیا مې مخې ته رانه شي. شاهزاده له درباره ووت. د باندې د میرزا ناصر او هندال ترمنځ په همدې مسله نندارې پیل شوې. د تر او راره خبره تر دې ورسېده چې میرزا ناصر شاهزاده په خوله په سوک وواهه. میرزا هندال پاچا ته په ګیله ورغی او میرزا ناصر له خپل پوځ سره د جټانو د یاغي قبیلې د ځپلو لپاره روان شو. د هند په پراخه ځمکه کې له پیړیو راهیسې په لسګونو داسې راجګان او یاغي قبیلې وې چې کوم مرکزي حکومت ته سر نه ټیټاوه. د زور په محال تسلیم وو، خو هغوی کوم واکمن او پاچا ته وفادار نه وو. مالیه په خپله خوښه نه ادا کوله او هیڅ قوانینو او اصولو ته پابند نه وو. لارې شکول او لوټماري عادت وو، خو چې کله به له زور سره مخامخ شول بیا به تابع او تسلیم وو. د جټانو دغه قبیله چې د اګرې او ډیلي ترمنځ سیمو کې اوسېدله، یوه له همدغه سیاغي قبیلو څخه وه. میرزا ناصر د مغولو کسات واخیست. د جټانو دغه قبیله یې ښه وځپله. زیات کسان یې ترې ووژل او ښه یې له اخه توخه وغورځول. اګرې ته له رسېدو سره د همایون د بدمرغیو لړۍ نوره هم وغځېده. همدغه مهال چې دوی له شیرشاه نه سخته ماته خوړلې وه، خبر شو چې د کابل والی ناسکه ورور میرزا کامران له خپلو پوځونو سره د کابل په نیت لاهور ته د تلو تیاری نیسي. همایون د اګرې په شاهي کالا کې په خپل دربار کې ناست و چې د هغه په نیت خبر شو. سمدستي احوال ورکړ او دربار ته راوغوښت. دغه مهال له هغه سره د 100 تنو په شاوخوا کې خپل سرداران ناست و. چې میرزا کامران دربار ته ورغی، پاچا هغه ته له غوسې او ګیلې په ډکه لهجه وویل: شاهزاده، ته ښه پوهېږې چې زما پوځونه تیت او پرک شول. د شیرشاه له لوري مستره ماته وخوړه
ته باید تر مناسب فرصت پورې دلته پاتې شي. د دښمن پوځ را پسې دی. د مغولو د شاندارې واکمنۍ راتلونکی له ګواښ سره مخ ده. په دغسې وخت کې ته باید همدلته پاتې وي. خو په میرزا کامران د خپل ورور زاریو ته ورته غوښتنو نور هیڅ اغیز نه درلود. په ډیره سړه لهجه یې ځواب ورکړ: اعلی حضرته، که زه زیات دلته پاتې شم کابل به هم له لاسه ورکړو. نشم کولای چې دلته پاتې شم. له دې لنډ ځواب وروسته هغه له درباره ووت او په هماغه ورځ له خپل پوځ سره د لاهور په لور روان شو. همایون چې د ورور دغه چلن ولید، په اعصابو یې ډیر دروند بوج احساس کړ. په غوسه یې دربار رخصت کړ. میرزا ناصر، بیرم خان، محمد بیگ او څو تنو سردارانو غوښتل چې هغه ته ډاډ ورکړي، خو همایون په غوسه وویل: دربار تخلیه کړئ. نور د چا له خولې سون ونه خوت. ټول حاضر کسان خپ او چوپ ووتل. همایون په دربار کې له څو تنو درباري ساتونکو سره یوازې پاتې شو. هغه په غوسه دغو ساتونکو ته هم د وتلو اشاره وکړه. ما یوازې پرېږدئ. هغوی هم ځوړند سرونه ووتل. په دربار کې د ادرې په څیر چوپتیا شوه. دلته به د لوی بابر او همایون له زل او بل ډک دربار جوړ و. شاوخوا ته به د زرینو جامو غلامان له نیزو او تورو سره کتار ولاړ وو. لوی زرین قندیلونه، په کړکیو کې لوی وریښمینې رنګینې پردې، په غولي غوړېدلې سمرقندې غالۍ د مغولي ټولواکۍ د شان او دبدبې ښکارندوی وو. خو اوس همایون یوازې په دې دربار کې داسې ښکارېده لکه د مغولي ټولواکۍ په زیارت یو منجور. هغه په لوی دربار کې قدم وهل پیل کړل. له یوه دیواله تر بل دیواله څو ځله لاړ او راغبرګ شو. ورغی د لویې کړکۍ مخې ته ودرېد. وړاندې د جمنا د سیند په مستو څپو یې سترګې میخ شوې. د تیرې جګړې نندارې یې سترګو ته ودرېدې. د ګنګا د سیند بې رحمه څپو یې تر سترګو لاندې په زرګونو پوځیان ترې یوړل. بیا د خپلو ورونو نامردۍ او بې پروایۍ سترګو ته ودرېدله. میرزا کامران، میرزا عسکري، میرزا هندال سر یې وڅانډه. له ځان سره یې وویل: د لوی بابر اولاد دي، له ځان سره ظلم کوي. د خپل کاکا میرزا ناصر خبرې وریاد شوې. اعلی حضرته، ډیره هڅه مو وکړه چې له خوس خان، هیبت خان نیازي او یا شجاعت خان سره ملاره جوړه شي، خو شیر خان لکه کوټګر داسې په هغوی مسلط دی. په شونډو یې غمجنه مسکا راغله. له ځان سره یې وویل: شیرشاه بختور دی چې خپل سرداران یې ورته وفادار دي. همایون شاه، نور ستا کیسه ختمه ده. له تا سره چې خپل ورونه په دوکه کې دي، له نورو سردارانو به څه تمه وکړي. بیا یو څه په ذهن کې ور وګرځېدل. ځای پر ځای ودرېد. څو شېبې خپ او چوپ ولاړ و. بیا یې په لوړ غږ وخندل. خندا یې د دربار په لوی چت کې راغبرګه شوه. له ځان سره یې وویل: همداسې باید وکړم. نور باید له دې بوجه ځان بېغمه کړم. لاسونه یې وپړکول. څو شېبې وروسته د دربار دروازه خلاصه شوه. ځانګړی نوکر ورننوت. په ملاقات شو او بیا یې په ټیټ غږ وویل: باداره، حکم. هغه په داسې اندازه چې غږ یې رېږدېده ورته وویل: د شاهي کورنۍ لوی او واړه ټول دلته را حاضر کړئ. د دربار نوکر ډیر هوښیار و. د همایون په سترګو کې د غصې سپرمغې لیدل. وپوهېده چې پاچا په غیر عادي حالت کې دی. د حکم نه منلو جرأت یې نشو کولی. سر یې خم کړ. په سترګو صاحب او له دربار ووت. د باندې هغه په چورتو کې شو چې د شاهي کورنۍ د غړو تر راوستو مخکې باید د پاچا نیت معلوم کړي چې څه غواړي. هغه میرزا ناصر ته ورغی او د پاچا د حکم په باب خبره ورته وکړه. وروسته معلومه شو چې همایون نیت درلود چې د شاهي کورنۍ ټول لوی او واړه غړي په خپله ووژني او پرې نږدې چې د شیرشاه لاس ته ولویږي. د شاهي کورنۍ په غړو کې چا دا جرأت نشو کولی چې د پاچا مخې ته ودرېږي. خو د همایون خور شهزادګۍ ګلبدن چې د خپل ورور په نیت خبره شوه، میرزا عسکري او هندال خبر کړل. له میرزا هندار سره د همایون دربار ته ورغله. دربار په ویرجنه چوپتیا کې ډوب و. همایون ستومانه په خپل تخت ډډه وهلې وه. شهزادګۍ د لومړي ځل لپاره د مغلي دربار دغه حالت ولید. په هغې هم د ناهیلۍ څپه راغله، خو په سوکه سوکه ګامونو د تخت مخې ته ورنږدې شو. د ورور په تندي د مایوسیو سوري پنډ ولیدل. د تسلي په الفاظو یې فکر کاوه، خو تورې ترې پټ شول. خبرې په ذهن کې وچې شوې. له ښه ځان وروسته په غمجنه لهجه تر خوله ووتل: اعلی حضرته، تاسو په رښتیا نیت کړی چې د شاهي کورنۍ ماشومان، شهزادګیانې او میرمنې ټولې ووژنئ؟ پاچا راجګ شو. همایون په دربار کې وي او بلې خواته بیا قدم وهل پیل کړل. تر اوږده ځنډ وروسته یې ځواب ورکړ: شهزادګۍ، هو کې د مغولو د عزت او وقار د خوندیتابۍ یوازینۍ لار همدغه ده.
د ګلبدن بیګم په رګونو کې وینه توده شوه. خواص یې راویښ شول. ورغله د همایون مخې ته ودرېده. ویې ویل د دې تصمیم دلیل څه دی؟ پاچا چې لا د غصې او ناهیلۍ په اوج کې وو په شونډو یې ترخه مسکا راغله. ویې ویل خورې د مغولو د زوال ورځې راغلي دي. ما ته ګوره، خپل ورونو مې مخ رانه واړاوه، په نورو سردارانو به مې څه زړه وتړم. شیرشاه 2 ځله زموږ پوځ مات کړ. زه پوهېږم چې نور هر څه رانه درومي. د شاهي کورنۍ راتلونکی ډېر تیاره ده. تر دې خو یې وژل ښه دي چې د شیرشاه د سردارانو وینځي او خدمتګار شي. ګلبدن بیګم چې د خپل ورور مخې ته ولاړه وه د هغه په سترګو یې سترګې ورخښې کړې. په ډاډمنه لهجه یې وویل اعلی حضرته، د خپلې کورنۍ په بې ګناه وینو ولې خپل آخرت بربادوي؟ که ستا خبره رښتیا او هر څه ختم وي، یوازې تاج او تخت در نه درومي، د خپلې کورنۍ په بې ګناه وینو د لاس مسره کوه. شیرشاه په رښتیا زموږ دښمن دی، خو دا په یاد لره چې هغه یو باعزت او شریف دښمن دی. څو شیبې چپه شوه. همایون په ناهیلۍ د خور خبرو ته غوږ نیولی و. هغې بیا وویل دا دې په یاد نه دي چې د جوسه په جګړه کې زموږ شاهي حرم د هغه د پوځیانو لاسته ولوېد؟ زه د هغو شیبو شاهد یم. شیرشاه زموږ د خیمو مخې ته د یو فاتح او بریمن سردار پر ځای د یو مهربانه او شریف انسان په توګه له موږ سره مخ شو. هغه بری موندلی و، هر څه یې په توان کې و، خو د یوه مهربانه انسان په توګه د مغولو د حرم خیال وساته. موږ یې په درناوي اګرې ته راواستولو. اعلی حضرته، یوازې شاهي حرم هم نه، شیرشاه ستا د سردارانو او پوځیانو میرمنې ډېرې په عزت خوندي وساتلې او په درنښت خپلو کورونو ته ورسولې. هغه د جګړې په ډګر دغه اعلان وکړ چې د پوځیان د مغولو د پوځ یوه میرمن او ماشوم هم د غلام او وینځي په توګه نشي ساتلی. او همداسې وشول. ټول بندیان په عزت خپلو کورونو ته واستول. ته د هغه له لوري د حرم د بېعزتۍ هېڅ اندېښنه مه کوه. شیرشاه د بېعزتۍ سړی نه دی. پاچا د شهزادګۍ خبرو ته ځواب نه درلود. سر یې ښکته واچاوه. له ډېر فکر وروسته یې هغې ته مخ واړاوه. شهزادګۍ خورې، ته رښتیا وایه، زه له خپل تصمیم نه تېر یم. هغه څو ورځې وروسته ما زړه له اګرې نه د لاهور په لور روان شو. همایون هیڅ نه پوهېده چې دا څه ورسره وشول او د راتلونکي په باب هم هیڅ اټکل نشو کولی چې څه وکړي، کوم لور ته مخه کړي او په چا باور وکړي. شیرشاه چې بهرمجیت له پوځ سره په همایون پسې استولی و، په خپله هم په هغوی پسې د اګرې په لور روان شو. اګرې ته په لاره یوه غرمه د لارې په سر په یو بڼ کې اړولی و. هغه د یوې ګڼې ونې سوري ته ډډه اچولې وه. خپل نومیالي قومي مشران او سرداران یې شاوخوا ته راټول وو. د تیرو میاشتو او کلونو په پیښو یې فکر کاوه. د لوی خدای په مهربانۍ شکر ویست چې د ده په قول د سسرام د یو عادي جایداد خاوند فرید خان د هند د تاج او تخت خاوند کړ. مسند علي عیسی خان ته مخ واړاوه. وی ویل مشره، 8 کلن وم. له خپل خدای بخلي پلار سره مسند علي عمر خان ته ورغلم. ترې ومې غوښتل چې د یو کلي اداره او واک ماته وسپاره. بیا په خندا زیاته کړه. هغه ډېر مهربانه و. ماته د یو کلي فرمان راکړ. نه پوهېږم له همغو وختونو مې داسې خوبونه لیدل چې زه به یو وخت د هند د پراخ هیواد واکمن وم. الله دغه ویاړ را په برخه کړ، خو له الله غواړم چې په دغه لوی هیواد کې عدالت پلی کړم، ظلم او تیری ختم او د محمدي نظام رڼا خپاره کړم. مسند علي عیسی خان ورته وویل ولا مقامه. د مسند علي عمر خان خبره مې په یاد ده. هغه ویل چې پاچاهي او واکمني د الله ورکړه ده، خو دوام یې د پاچا له کړو وړو سره تړلی دی. که عادل پاچا وي، خدای به حکومت ته دوام ورکړي. که ظالم عیاش او لټ وي، خدای به واکمني بل چاته حواله کړي. ولا مقامه. ستا په کړو وړو او عدالت پښتانه تر قیامته ویاړي. دغه مهال د آس د پښو تر پهار اوچت شو. او څو شیبې وروسته یو سپور دوی ته ورنږدې له آس نه پلی شو. سپور خولۍ له سره لرې کړه. شیرشاه پرې غږ وکړ اقباله، په خیر راغلی. خدای دې وکړي چې د خیر خبر دې راوړی وي. هغه راغی له سلام وروسته په ادب ودرېد. وی ویل 2 خبرونه دي، یو یې د خیر دی، بل نه. شیرشاه په بیړه ترې وپوښتل وایه بد خبر څه دی؟ اعلی حضرته، بهرمجیت په اګره کې مغول او عام ولس ټول ووژل.
د شیرشاه رنګ تک تور واوښت. دواړه لاسونه یې سره ووهل. دې بېدینه ولې داسې کار وکړ؟ تاسو له دې کاره ولې نه ایساراو؟ موږ خپله وسه وکړه، خو د پوځ مشر دی و، موږ لاس نه شو ورسره اچولی. عیسی خان، سرمس خان سرواني، هیبت خان نیازی او د شیرشاه دواړه زامن چې هلته شاوخواته ناست وو په دې ډېر خفه شول. پاچا وویل بهرامجیت نور د تل لپاره له قمندانۍ او د پوځ له مشرۍ نور عزل دی، نور د دې وړتیا نه لري چې باور پرې وشي. دا یې لومړی خو لویه غلطي ده. که یې پخواني خدمتونه نه وای نو ډېره درنه سزا به مې ورکوله. شیرشاه د دې خبرې په اورېدو دومره خفه شو چې ښه خبر ترې هیر شو. هیبت خان نیازي له اقبال نه وپوښتل ښه ځوانه، هغه ښه خبر دې هم راواوروه. ښه خبر دا دی چې همایون کله خبر شو چې زموږ پوځ اګرې ته را روان دی، هغه له اګرې نه د لاهور په لور تللی دی. داسې اوازې وي چې په لاهور کې هم نه ایساریږي، د کابل په لور یې نیت دی. شیرشاه لا د اګرې د عامې وژنې په اړه فکر کاوه. وی ویل نور د همایون کیسه ختمه ده، خو زموږ ازمایښت پیل شوی دی. که خدای مکړه پیل له عامو وژنو وي، بیا خو زموږ پای تر همایون زیات خطرناک دی. لږ ځنډ وروسته راجګ شو. وی ویل زه له خیره کوچ دی چې ځانونه اګرې ته ورسو. نیم ساعت وروسته د اګرې په لور په لویه لاره د اسونو د پښو ګردونه اوچت شول. د اګرې عامو خلکو د شیرشاه د راتلو تود هرکلی وکړ. زیات خلک چې له ښاره په یوه بله تښتېدلي وو بیرته راغلل. هغوی په دې وپوهېدل چې یوازې همدی دوی د نورو سردارانو له ظلم او تیري نه ژغورلی شي. شیرشاه له رسېدو سره سم بهرامجیت د قمندانۍ له دندې نه لرې کړ. هغه یې د اګرې په عام وژنې سخت وریټ. ورته ویې ویل که ستا پخواني خدمتونه نه وای نو سخته سزا به مې درکړې وای. هغه د وژل شوو کورنیو ته د حکومت له خزانې نه دیت ورکړ او د اګرې خلکو د لومړي ځل لپاره ولیدل چې یو بریمن پاچا د دوی د وژل شوو کسانو دیت ورکوي. شیرشاه خواص خان د همایون شاه په تعقیب پسې واستاوه او حکم یې ورته وکړ له هغه نه 50 ګزه میله واټن ساته، د وژلو او یا نیولو هڅه یې مه کوه، پرېږده چې د هند له حدودو ووځي. شیرشاه تر 3 اونیو پورې په اګره کې پاتې شو. هغه د اګرې نظم برابر کړ. د جګړې د ناوړه پایلو غموونکي څپې یو څه غلې شوې. بیا یې له اګرې نه پخپله د ډیلي په لور د تلو نیت وکړ. د ډیلي عامه لاره چې تر اوسه پورې لوی کاروانونه او ان شاهي پوځونه پرې تلل راتلل، هغه د اګرې نه سهیل لوري ته اوږده راګرځېدلې وه. لنډه لاره د ځنګلونو په منځ کې سیخه تېره وه. دلته د لوټمارانو او یاغي ډلو راجو. د هغوی له ویرې په دې ځنګلي لاره تګ راتګ نه و. په دې ګاډۍ هم نه شوې تلای، یوازې پلي او سپاره پرې تېرېدای شوی. شیرشاه په اګره کې د حکومتي نظم له ټینګولو وروسته تر څو ورځو پورې د بنګال د لویې لارې او نهرونو د چارو له مسؤلینو سره منظم لیدل. یو سهار د اګرې د شاهي ماڼۍ د بڼ په یو سوپه کې له څو کسانو سره ناستو. خپلو کسانو ته یې ویلي و چې ډیلي ته د تلو تیاری ونیسئ. د بنګال لویې لارې د جوړولو مسؤل میربخش مخې ته ناست و. له هغه نه د بنګال د سړکونو او نهرونو د کار راپور وغوښت. ترې ویې پوښتل هغه د یتیمانو او 60 لک شمن ستونزې مو حل شوې؟ میربخش یوه نقشه د هغه مخې ته وغوړوله. ویې ویل هو کې ولا مقامه. امیر خواص خان هغه دواړه ستونزې په ښه ډول حل کړې. 60 لک شمن د ځمکو له دعوې تیر شو. موږ په یو مناسب ځای کې یو مندر هم جوړ کړ. اوس هغه شاړه دښته نشته، په یوه سمسوره سیمه بدله ده. ښې زیاتې ځمکې پکې آبادې شوې. څو کلي نور پکې جوړ شول. شیرشاه په خوښۍ ورته وویل الله دې ستاسو په مټو او مزغو کې برکت واچوي. ډېر خوښ شوم چې کار دې ښه روان دی. زما دا ارمان دی چې د بنګال د سمندر له څنډو تر کابله لویې لارې او نهرونه جوړ شي. دلته دومره د خدای ځمکې پرتې دي چې د ټولې نړۍ خلکو ته ډوډۍ ورکولی شي. بیا یې میربخش ته وویل زه ډیلي ته ځم، ته به راسره وې. زه غواړم په لنډه لار لاړ شم. ډیلي ته تللې لویه لاره د بې پروا پاچاهانو په سبب سهیل لوري ته لرې راګرځېدلې. لنډه لاره له ځنګلونو تېره ده. په دې ځنګلونو کې لوټماران او یاغیان پراته دي. د شرم خبره ده چې د یو مهمې پاچاهۍ د 2 مهمو ښارونو ترمنځ دې داسې یاغي ډله وي. غواړم دغه ډلې له دې ځایه ورکې او لویه لاره په همدې ځنګل کې تېره شي. میربخش وویل ولا مقامه، په دې کار به لاره ډېر را لنډه شي.
اعلی حضرته، که خدای کول ستا دغه لوی ارمانونه به ټول پوره شي. دغه مهال عمر او اقبال دواړه صوفي ته ورغلل. له سلام وروسته یې وویل: اعلی حضرته، موږ سفر ته تیار یو، بس تاسو د حکم انتظار کوو. پاچا وویل: ډیر ښه ده، نور په اګره کې پاتې کېدلو ته اړتیا نشته. نن له غرمې وروسته به له خیره روانېږو. ولا مقامه، وامې اورېدل چې تاسو د ځنګل له لارې د تلو نیت کړی دی؟ هوکې، نور ځنګل د یاغیانو د لنډې پاچاهۍ پناه ځای دی. غواړم چې دغه لاره وهونکې ډلې ختمې کړم. بیا خو مناسبه ده چې موږ سهار وختي سفر پیل کړی وای، چې ډېرې شپې د ځنګل په منځ کې راباندې رانه شي. ولې رانه شي؟ ولا مقامه، شپې په دې ځنګل کې ډېرې خطرناکه دي. دغه ډلې د مغولو او لودیانو حکومتونو هم ختمې نه کړای شوې. ډېر وخت به تاسو هلته بوخت کړي. تر اوسه د همایون خطر هم لا پر ځای دی. پاچا په مسکا وویل: پخوانیو واکمنو دا اراده نه درلوده چې دغه ډلې او لوټماران ختم شي. هغوی دومره ځواکمن نه دي. زه غواړم چې په دې ځنګل کې شپې تېرې کړم. غواړم چې غله او یاغیان مې مخې ته راشي. زه به ور وښیم چې څه ورسره کولی شم. شیرشاه له خپلو سردارانو او 2000 پوځیانو سره په همدې ماسپښین له اګرې نه روان شو. په همدې ماښام د ځنګل په منځ کې د هغوی د مخې په ډلو د غیشو باران پیل شو. څو تنه پوځیان ټپیان شول. د لوټمارو ډلو د خوښۍ چغې اوچتې شوې او هڅه یې کوله چې دغه پوځیان کلابند کړي. خو ناڅاپه د دوی له شانه د غیشو له باران سره د شیرشاه پوځیان ترې راچارپېر شول. د لوټمارو لپاره دا نوی حالات و. د دوی په خیال کې به هم نه تېرېدل چې داسې به په دام کې لویږو. له لږ جګړې وروسته تر 13 تنو پورې لوټماران ووژل شول او څو تنه یې روغ او ټپیان په تېښته بریالي شول. شیرشاه خپلو پوځیانو ته حکم وکړ: دغه وژل شوي کسان ټول د لارې په اوږدو کې په ونو کې راوځړوئ. تښتېدلي د هغوی تر اصلي ځالو پورې پسې واخلئ. د پاچا پوځیانو همداسې وکړل. د شپې تښتېدلي ډاکوګان په ځنګله کې خپلو مرکزونو ته ستانه شول. د دوی په اروا کې هم دا نه تېرېدل چې د مرګ استازي په سرونو ولاړ دي. په همدې شپه کې د لوټمارانو 3 مرکزونه بشپړ له منځه لاړل او تر 100 ډېر کسان یې ووژل شول. هغوی لومړۍ شپه د ځنګل په منځ کې تېره کړه. د شپې په وروستۍ برخه کې د یاغیانو یوې بلې ډلې په هغوی بیا چپاو راوړ. هغوی هم د خپلو نورو ملګرو په برخلیک واوښتل. شیرشاه په ځنګل کې د سفر نقشه داسې جوړه کړې وه چې یوه وړوکې ډله تر دوی 1.5 میل وړاندې روانه وه. هغوی به د لوټمارانو د برید په انتظار وو. د هغو دواړو اړخونو ته په مناسب واټن د پوځیانو 2 ګروپونه روان وو چې د لوټمارانو د برید په مهال د هغوی دنده سمدستي له شا لوري د هغوی راایسارول وو. دغه نقشه ډیره بریالۍ وه. لوټمارانو 3 ځله دوکه وخوړه او له 4 لورو راایسار شول. زیات کسان یې ووژل شول. د ژوندي نیول شوو کسانو د معلوماتو له مخې په ځنګل کې د هغوی 4 نور مرکزونه هم له منځه لاړل. 8 شپې په دې ځنګل کې لا تېرې کړي او په کومه لاره چې تیر شول وروسته همدغه له بنګال تر کابله د لویې لارې برخه شوه. شیرشاه لوټمارانو ته داسې درس ورکړ چې بیا یې سر راپورته نه کړای شو او کله چې ډیلي ته ورسېد په ټول هند کې دغه خبره خوله په خوله ګرځېدله چې د ډیلي او اګرې ترمنځ د ځنګل یاغي ډلو او لوټمارانو مشران او وسلوال شیرشاه ټول په ونو کې راځړولي دي. میربخش په همغو نښو د لویې لارې نقشه وایستله او 2 میاشتې وروسته کار پرې پیل شو. د ډیلي ولس د اګرې په خلاف نارینه او میرمنې ټول د شیرشاه هرکلي ته راووتل. په اګره کې د بهرمجیت وژنو خلک دومره ویرولي وو چې ډک کورونه یې پرېښودل او شاوخوا ځنګلونو او نورو سیمو ته یوازې سرونه روغړل. دلته وضع بدله وه. د خوښیو ستر جشن جوړ شو. د هندي ژبې ستر شاعر اعظم جایسي د ډیلي په یوه 4 لاره کې ولاړ و او د شیرشاه په ستاینه کې بوللې ویلې. هغه د شعر په ژبه ویل: شیرشاه د هند د سترو ټولواکانو په ډله کې تر ټولو عادل او میړنی پاچا دی. اعظم جایسي د شیرشاه درباري شاعر نه و. هغه د ډیلي د ولس د وخت د ذهنیت ښکارندوی و. د ډیلي عام ولس ته
د شیرشاه د ځوان مردۍ، میړانې او عدالتۍ ډېرې کیسې مخکې رسېدلې وې. کله چې هغه ډیلي ته ننوت، یوې بوډۍ ښځې وویل ډیلي ایله خپل میړه خاوند وموند. شیرشاه په ډیلي کې لا ځای پر ځای شوی نه و چې د خلکو فریادونه او عرضونه ورته کتار شول. درېیمه ورځ سهار شیرشاه د ډیلي او شاوخوا ولس له ځینو مشرانو سره غونډه درلوده. هغه د شاهي ماڼۍ لوی دربار ته راووت. مشران لا نه و راغلي چې سلیم ځانګړی نوکر یې مخې ته ودرېد. پاچا هغه ته په پوښتونکي نظر وکتل. سلیم وویل اعلی حضرته، د سنبل یو شمېر مشران راغلي دي، ستاسو حضور ته د راتلو اجازه غواړي. زما دلته له نورو مشرانو سره وعده ده. هغوی څه غواړي؟ له نصیر خان نه هغه به شکایت راغلی دي. شیرشاه په خپل ټاکلي ځای کېناست. سلیم ته وویل ښه نو ورشه جلال دوی ته ووایه چې دا نور مشران تر څه وخته په بڼ کې انتظار وکړي. هلته یې خدمت کوئ چې خفه نشي. د سنبل مشران راوله. سلیم ووت. لږ ځنډ وروسته 10 تنه مشران دربار ته ورننوتل. له سلام او جوړ په خیر وروسته سردار میر احمد خان د نورو په استازولۍ د پاچا په مخ کې په ادب ودرېد. وی ویل اعلی حضرته، ستاسو د اقبال ستوري د خدای زموږ له سره نه کموي. که د سر امن وي موږ یو عرض راوړی دی. شیرشاه په مهربانه لهجه هغه ته وویل مهرباني وکړه، عرض مو څه دی؟ د سنبل ولس د هند د نورو خلکو په څیر د همایون په خلاف ستاسو په بری خوشاله دی، خو زموږ د ولس خوشحالۍ ستاسو له لوري د راستول شوي والي له لاسه په ویر بدلې شوي. شیرشاه په خبره کې ورولوید. ولې نصیر خان څه کړي چې ستاسو خوشحالي په غم واوښته؟ ولا مقامه، نصیر خان زموږ خلکو ته د غلامانو په نظر ګوري. د هغوی مال او شتمني خپل غنیمت ګڼي. له مغولو سره د ملاتړ په پلمه زموږ د ځینو سردارانو جایدادونه ترې غصب شوي دي. په خلکو یې درنې مالیې حواله کړي دي. د حریت رادیو عزتمند اوریدونکو له ملتیا مو مننه کوم. د شیرشاه سوري داستان دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلونکي برخې مو زه زبیر په لوی او بخونکي رب سپارم. ښه وخت ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه. شیرشاه سوری. شیرشاه سوری هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوری نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوری دغه تاریخي ناول هره دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10 نیمو او بیا ځلې تکرار یې هره چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10 نیمو تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوری. شیرشاه سوری.